په کوروالي کې چې سړی زر ستړی شي نو څه باید وکړي چې ستړی نه شي؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وګرځوئ. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بغلي نشان ووهئ. مننه. یو ورور پوښتنه کړې وه، ویلي وو او کمنټ یې کړی موږ ته چې حتما جواب راکړئ. زموږ جواب خو د دې ورور لپاره دا دی، او هغه داسې پوښتنه کړې وه چې زه د سیکس پر مهال یا د کوروالي پر وخت زر ستړی کېږم، یعنې خسته کېږم. چې کله سیکس یا کوروالي کوم نو زر ستړی شم. د دې خاص علت څه دی؟ دوه وجې لري. لومړی وجه خو یې دا دی چې هېڅکله هم هغه خلک چې په کوروالي کې ستړي کېږي نو ورزش یې هېڅکله هم نه وي کړی، یعنې د ورزش مخه یې بیخي نه وي لیدلي. وخوره وڅټه او بس تمله وکښېنه، بس دا یو کار یې کړی وي. دوهم هغه خلک چې زر ستړي کېږي په سیکس کې د نشې روږدي وي، یعنې نسوار، سګرټ، چرس یا هم کوم نور داسې نشه یي مواد چې دوی سره مخ وي دوی څښوي یا خوري یا وهي. نو هغه خلک چې غواړي چې د دغه نشې څخه هم ځان خلاص کړي او د دغه ستړیا څخه هم ځان خلاص کړي نو دا دوه کاره دې وکړي. لومړی، په ژوند کې دې هېڅکله هم نشه نه کوي یا هم نشه یي مواد دې نه خوري. دوهم، کله مو چې خوراک یا هم ډوډۍ یا هر څه خوړل نو باید سمدستي 10 دقیقې ورزش یا هم سپورټ وکړئ. چې سپورټ او ورزش کولی شي ستاسو بدن روغ وساتي او هېڅکله به ستاسو ورزش ستاسو بدن د مریضتیا په طرف یو نه شي. نو تاسو کولی شئ چې ورزش وکړئ. تر هغه ترڅنګ باید تاسو د ممیزو اوبه هم وڅښئ. هر سهار د یو ګیلاس د ممیزو اوبه څښل ستاسو روغتیا ته ډېره غټه ګټه لري او تاسو به په سیکس یا کوروالي کې هېڅکله هم ستړي نه شئ. نو دغه یوه طریقه ده، تاسو کولی شئ چې تاسو په دغې طریقې سره خپل جنسي قوت هم زیات کړئ او په کوروالي کې چې تاسو ستړي کېږئ نو ستړیا مخه هم ونیسئ. نو هیله کوم چې د هغه ملګري چې سوال یې کړی او دغه سوال حل شوی وي نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.